سلامونه علیکم هیله مې مننه خو دې کړی چې روغ جوړ د صحت جامې به مو پر تن وي زه مسیح ګرځم نن یو ځل بیا د سمارټ سافټ یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې نن د سکیچ اپ 18مه جلسه ده او په نن جلسه کې غواړم زه تاسو ته یو فلور پلان یا هم یو نقشه ډیزاین کړم نو غواړم د ویډیو کوم سرعت چې دی یو څه تیز کړم تر څو پورې ډېر وخت ضایع نه شي نو راځئ زموږ سره اوسئ
نو تر دغه ځایه پورې موږ هغه کوم پلان چې وه یا هم هغه کومه نقشه چې وه موږ نو جوړه کړله. وګورئ یو خبره چې زه غواړم تاسو سره شریکه کړم هغه دا ده چې موږ ځینې وخته کوم ډایمنشن یا هم هغه شیان چې د تاسو زده دي موږ کوشش کوو چې هغه سکیپ کړو تر څو پورې د ویډیو کومه سایز چې دی هغه ډېر لوی نه شي او وکولی شي په ډېر ضعیفه انټرنیټ سره هم هغو ته هر څوک لاسرسی پیدا کړي. نو په دې خاطر باندې ما وغوښتل چې دغو کومه نقشه چې وه ډیزاین کول یې یا هم هغه کوم فلور پلان یې چې وه د هغو جوړول یې موږ وغوښتل چې یو څه په تیزۍ سره یې ترسره کړو ځکه اسانه ابتدایي مسایل وو. نو تر ډېر ځایه پورې موږ جوړ کړی دی د دو کوم میټریل چې پاتې دي نو په دې ویډیو کې به موږ په هغو باندې هم خبره کړو. سمه ده. نو دلته کوم ځای کې چې سبب د خط د قطرېدو کې د هغه نقطې موږ له منځه یې وړلې. نو په همدغه ډول سره راځو موږ دغه کوم ما نقشه چې جوړه کړې ده دې ته ادامه ورکوو. وګورئ دلته کوم اضافي لاینونه چې سبب د دغو لاین شوي دي یا هم سبب دغه شوی دی هغه له منځه وړو. نو په همدغه ډول سره ادامه ورکوو. وګورئ نو که چېرته غواړئ چې تاسو دغه مخکونی اندازه سره وي نو صرف تاسو خپل ماوس دغه ساحې ته راوړئ. په همدغه ډول سره وګورئ. اوکې ډېر په اسانۍ سره موږ کولی شو د دغو هغه کومه اندازه چې ده هغه ورته وټاکو په دغه ډول سره. سمه ده. وګورئ ډېر په اسانۍ سره ډېر هغو دقت ته هم دلته اړتیا نشته چې زه دایم الوقت ټینګار تاسو ته کوم چې دقت او دقت وکړئ. سمه ده. نو په همدغه ډول سره وګورئ صرف ماوس هغو ساحې ته یوسئ هلته به تاسو ته په اتوماتیک ډول سره اندازه وټاکل شي. نو دلته اوس یوه نیمګړتیا چې زه ګورم هغه د موږ د تیارو موډلونو نشتون دی. سمه ده. نو کولی شئ هغه ورته تاسو ډاونلوډ کړئ ځکه په تېرو ویډیو کې چې کومې وي په هغو کې موږ د هغو د ډاونلوډ طریقه او د هغو کارولو کومې زده کړې چې وی هغه موږ ښودلي دي. سمه ده. نو اوس هغه کومې اضافي خطونه چې په دورو وروستیو کې راغلي دي هغه له منځه وړو په همدغه ډول سره. نو وګورئ یوه خبره خو چېرته تاسو ساختماني نقشې لیدلې وي. سمه ده. په یوې خبره باندې تاسو رسېدلي یاست چې دغه درې کوم لاینونه چې دي دا ښکارندوی د کړکیو یا هم د وروستۍ ته دي. سمه ده. اوکې په دغه ډول سره دغه هغه اضافي لاینونه وو چې موږ ته جوړ شوي. خیر دی کله هم چې مخته راتللو په همغه ځای کې به دغه لاینونه له منځه وړو. نو راځو وګورئ په دوم قدم کې زه غواړم دغه کومې وروستۍ چې دلته موږ کارولي دي هغه هم د یو معینې اندازې پورې جوړې کړو. سمه ده. نو راځو دغلته هم دغه اضافي لاین له منځه وړو. په دغه ډول سره دغه کومه ساحه چې ده یو څه اندازه یې پورته راوړو. نو که چېرته تاسو غواړئ چې اندازه ورته وکاروئ نو کولی شئ تاسو هغې ته اندازه هم ونیسئ. سمه ده. نو موږ په صرف په همداسې تخمیني ډول سره کوشش کوو چې دغه اندازې وټاکو په دغه ډول سره. سمه ده. نو زه غواړم ټوله اندازې مې په دغو اندازې سره برابرې راسي. وګورئ دلته دوه کوم خطونه چې راغلي دا تاسو کولی شئ په دغه ډول یې د ریزر په ذریعه باندې له منځه یوسئ. که چېرته غواړئ چې د تاسو ټول کومې کړکۍ اندازې چې دي په دغو اندازه دي صرف په دغه باندې تاسو کولی شئ کله چې کلیک وکړه صرف دغو ساحې ته راشئ او دا پورته راوړئ په همدغه ډول سره او اضافي کوم لاینونه چې دي دا په دغه ډول سره له منځه یوسئ. اوکې په دوم قدم کې راځو دلته هم همدغه کړنه ترسره کوو. اوکې وګورئ نو زه غواړم چې اندازه مې ټول یو ډول وي. نو په همدغه ډول سره راځو دا هم د دغې په اندازې سره برابروو. اوکې وګورئ د دغو کوم طرف وروستۍ چې وې یا هم هغه کړکۍ هغه نورې هغه اندازې ټولې مساوي دي. سمه ده. نو په نورو ځایو کې هم شته ده. د مثال په ډول سره زه غواړم د دغې کومه اندازه چې ده د دې هم په همدغه ډول سره کړم. اوکې کنټرول زید ډېر په دقت سره دغه کوم خط چې دی دا له منځه وړو.
خو دلته یو څه زوم کوو تر څو پورې موږ ماین ساحې ته داخل شو او په همدغه ډول سره دغه لاین هم له منځه وړو. اوکې وګورئ دا کار ما ولې وکړو سمه ده. وګورئ زه غواړم تاسو ته وښایم چې تاسو وګورئ موږ غواړو د دغو اندازه راواخلو د دغو کومې روسۍ چې ده. وګورئ په دغه ډول سره ډېر په اسانۍ سره اوکې په دې ډول سره نو زه غواړم دغه خطونه هم له منځه یوسم. وګورئ دغو کوم شاته کوم دیوال چې دی دلته به هم دغه لاینونه موجود وي سمه ده. نو کوشش وکړئ هغه لاینونه تاسو هم له منځه یوسئ. نو اوس زه نه غواړم چې ډېر وخت د هغو باندې ضایع کړم. وګورئ د مثال په ډول دلته موجود دي په همدغه ډول دلته هم موجود دي او همداسې دلته هم موجود دي. کولی شئ ډېر په اسانۍ سره په دغه ډول سره دا خطونه له منځه یوسئ تر څو پورې تاسو کوم ډیزاین چې سره کړی دی سبب د ښکلا شي. اوکې دا خطونه له منځه وړو په دغه ډول سره. راځم د دغه اندازه هم په همدغه ډول سره تر دې څه پورې راپورته کومه. اوکې وګورئ په دې سره زموږ کومه نقشه چې وه کوم فلور پلان چې موږ ورته جوړ کړی وه هغه نور تقریبا تکمیل شوی دی. صرف دغو میټریلز چې کوم دي هغه پاتې دي چې انشاءالله په هغو باندې موږ کار کوو په تفصیل سره. اوکې وګورئ یو کار چې دلته تاسو ترسره کولی شئ هغه دا دی د ما په نظر چې تاسو د بریالیتوب سبب په دلته شوي چې تاسو دا ګروپ کړئ سمه ده. دغه کوم سلیکشن چې موږ ترسره کړی دی غواړم چې دا ګروپ کړم ځکه غواړم د لاندې یو ساحه ترېنه جوړه کړم. که چېرته زه ګروپ ونه کړم نو دا به لینک شي دغو کومه ساحه چې دلته زه اوس جوړوم له دې سره په دغه ډول سره سمه ده. نو اوس که چېرته ما ګروپ انتخاب کړم نو زه کولی شم په ګروپ کې ډېر په اسانۍ سره تغییرات راولم. نو کوشش وکړئ چې تاسو هم له دغه ډول تخنیکونو څخه استفاده وکړئ. اوکې سلیکشن راوړو غواړم دغه ساحه یو څه پراخه کړم په دغه ډول سره کنټرول زی. وګورئ صرف تاسو کوشش وکړئ صرف کوم لاین چې غواړئ هغه کش کاږئ هغه انتخاب کړئ په دغه ډول سره. اوکې او په همدغه ډول غواړم د دغې ساحه هم یو څه پراخه کړم. نو که چېرته تاسو سره اندازه وي نو د تاسو کار به ډېر په اسانۍ سره ترسره شي ځکه وروسته تاسو په کومه نقشه چې ده په هغو کې به تغییرات نه راځي سبب د تغییراتو به نه کېږي سمه ده. نو دا هم تر دې ځایه پورې. اوکې په دویم قدم کې وګورئ غواړم سلیکشن وکړم د دغه ساحې او په همدغه ډول سره وګورئ غواړم چې دې ته یو دیوال هم ورکړم چې اندازه یې مثلا نیم متر یا هم هر اندازه چې تاسو خوښه وي هغو ته یې وټاکئ. نو وګورئ زه د همدا اوس نه غواړم مثلا دلته یو لویه دروازه ورته پرېږدم په دغه اندازې سره. اوکې او کولی شئ کوچنۍ دروازه هم ورته پرېږدئ په دغه ډول. اوکې نو زه کوشش نه کوم چې اندازې په نظر کې ونیسم سمه ده. نو کوشش وکړئ تاسو اندازې په نظر کې ونیسئ ځکه کار د اندازو ډېر ښکلی راځي یعنې سبب دې نه کېږي چې موږ هغه کوم ډیزاین چې دی هغه خپله ښکلا له لاسه ورکړي. اوکې وګورئ نو زه د اوس لپاره دغه اندازه چې ده نه غواړم تر دې لوړ کړم نو په همدغه ډول سره په همدغه اندازې زما په نظر ښه او ښکلی راځي. غواړم د دغو کوم دیوال چې د بېرته کنټرول زی یو څه 2.5 متره یا هم 2 بهرني سره نیم متر نه هم یو څه کوچنی یعنې تقریبا 60 سانتي یا 30 سانتي غواړم چې دغه کوم دیوال چې دی هغه کړم سمه ده. اوکې اپوزیټ
په دغه ډول سره وګورئ هلته 3 متره د ما په نظر بالکل سمه اندازه ده. نو یو ځل بیا زه د دې نه چې اندازه ونیسم صرف یو څو دروازې ورکول غواړم، دا هم کوچنی په همدغې اندازې سره. اوکې وګورئ مخکې له دې نه چې تاسو دغه د حویلۍ کوم دیوال چې دی راپورته یې کړئ، نو که چېرته تاسو غواړئ هغو دیوال ته یو ډول رنګ ورکړئ، نو کوشش وکړئ د میټریل څخه هغو ته یو ډول رنګ انتخاب کړئ. د مثال په ډول سره زه غواړم چې سټون انتخاب کړم، سمه ده. سټون یا هم نو کولی شئ هر ډول رنګ چې هغو ته انتخاب کړئ یا انتخاب کولی شئ، خو صرف دومره په نظر کې ونیسئ چې رنګ په خپل ځای کې وکاروئ، سمه ده. اوکې په دغه ډول سره اوس صرف تاسو کولی شئ دغه کوم دیوال چې دی هغه مثلا تر دغې اندازې پورې یا هم یو څه تر دې نه هم لوی چې یو څه ښکلی راشي. نو اوکې همدغه ډول په دې کوم دیوال چې دی کنټرول زی اوکې همداسې. نو کولی شئ دلته مختلف کوم مخکوني درسونه چې موږ ویلي وو د هغې نه په استفادې دلته کولی شئ مختلف ډیزاینونه وکړئ. د مثال په ډول سره زه غواړم دغه پورتنۍ کومه ساحه چې ده هغه دې په دې رنګ کې واوسي. په دویم قدم کې غواړم چې سلیکشن وکړم اوکې د دغو بهرنۍ سطحې. نو کله ما چې د دو سلیکشن وکړه وګورئ غواړم اوکې کنټرول زی دلته یو لاین انتخابوم په دغه ډول سره. اوکې وګورئ کوم دیوال چې دی هغه یو ډول نری شول، هغه کوم سر یې چې وه په دغه ډول سره وګورئ یو څه اندازه په دغه ډول. خو کولی شئ تاسو نور تخنیکونه هم کې وکاروئ، ځکه موږ په تېرو درسو کې هغو هر یو ته مفصله کتنه کړې وه. غواړم د لاندې کومه ساحه چې ده هغه هم په دغه ډول سره وکاروم. وګورئ دلته تاسو ته هغه اندازې دي چې کولی شئ په دغو اندازو کې تاسو تغییرات راوړئ. کوم میټریل چې دلته موږ کارولی دی غواړئ چې د هغو هغه اندازه یو څه لویه کړئ، سمه ده. زه غواړم لینک یې مات کړم، مثلا ورته وایم چې 1 متر په 1 متر کې وګورئ په دې سره به دغه کومه اندازه چې ده دا یو څه رالویږي، سمه ده. خو کله چې موږ څه وکړل دا ساحه انتخاب کړله، نو وروسته مثلا 1 متر په 1 متر کې دغه اندازه څنګه شي رانږدې شي یا هم زوم شي. په همدغه ډول سره کولی شئ د دغې کوم رنګ چې دی هغه دلته ایډیټ کړئ، په هغو کې تغییرات راوړئ د کالر ویل څخه په استفادې سره. نو کالر ویل موږ په فوټوشاپ کې مکمل تفصیلي لوستی دی، کولی شئ له هغې څخه تاسو د کالر ویل د رنګ د ټاکلو درس وګورئ، سمه ده. راځو مخته ځو. پاتې چې دي د دغه حویلۍ دننه کومې کوټې چې دي اطاقونه چې دي د دو میټریال دی، سمه ده. نو کولی شئ د دغه کوم میټریال چې دی لومړی خو په خپله خوښه باندې انتخاب کړئ، ځکه که چېرته موږ دلته وګورئ موږ ته ډېرې کالرۍ دلته کوم چې موجود دي، کوم کالرونه چې موجود دي هم زیات کټګورۍ دلته موجود دي چې کولی شئ تاسو د هغې هر یو نه په استفادې سره د خپلې خوښې رنګ چې دی یا د خپلې خوښې میټریالونه چې دي هغه دلته وکاروئ، سمه ده. نو اوکې راځو مخته ځو. نو اوس زه غواړم د دیوال لپاره دغه رنګ وټاکم، یا هم کولی شئ نور رنګونه وګورئ تر دې نه یو څه ښکلي په دغه ډول سره وګورئ. دلته مختلفې نمونې موجودې دي، کولی شئ تاسو دا ټول وګورئ، هر یو کارونه تاسو وکاروئ په مربوطه ساحه کې د هغو کومه ویو چې ده د ویرې په ذریعه باندې هغه هلته تاسو وټاکئ، یا هم د هغو څخه یې وګورئ چې هر یو ښه راتلله تاسو کولی شئ چې د هغو نه استفاده وکړئ. نو زه غواړم چې اوس یو
نمونه د دیوالونو لپاره وټاکم. نو یو ساده په همدغه ډول سره اوکې. وګورئ د ګروپ کوم کمال چې وه هغه دا وه چې موږ په یو وار سره کوم ګروپ چې وه ټول ته دغه رنګ وکارولی شو. خو که صرف غواړئ چې تاسو صرف او صرف دغه ساحه کې دغه رنګ کارول غواړئ نو ډېر په اسانۍ سره صرف په هغو باندې ډبل کلیک وکړئ. وګورئ په همدغه ډول سره ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ د هغو ته د رنګونه څنګه کیا وکاروئ. اوکې راځو موږ رنګونه دلته کاریو، کوم رنګونه چې موږ ته راکړي دي. په همدغه ډول سره کولی شئ دننه کوم رنګونه چې دي هغه هم تغییر کړئ یا په هغو کې تغییرات راوړئ. نو موږ یو مکمل درس چې دی هغه د کامرې مربوط دی د پوزیشنونو دی. نو انشاءالله موږ به په هغو باندې هم تفصیلي خبره کړو چې موږ څنګه کولی شو دلته کامرې سیټ کړو، یعنې صرف بیا په هغو کلیک سره مربوط ساحې ته موږ داخل شو. د مثال په ډول سره غواړم یوه کامره دلته سیټ کړم او په همدغه ډول غواړم یو کامره دلته سیټ کړم یا ورته وټاکم او په همدغه ډول سره غواړم چې دلته یو کامره. انشاءالله په هغو باندې به موږ بیا وروسته تفصیلي خبره کړو. نو په همدغه ډول سره وګورئ ډېر په اسانۍ سره موږ دلته دا میټریلونه چې کوم وو هغه وکارول. اصلا وګورئ اوس کوم ډیزاین چې موږ کړی هېڅ ښکلی نه دی، سمه ده. نو ما مخکې تاسو ته ویلي وو چې تاسو کولی شئ د ویریفای څخه استفاده وکړئ چې موږ کوم ډیزاین کړی دی د هغو هغه کوم طبیعي حالت چې دی هغه موږ ته ویریفای ښیي. نو کوشش وکړئ که چېرته تاسو تر اوسه پورې ویریفای نه وي انسټال کړی نو زموږ په درېیمه ویډیو کې وو د همدغو کورس فکر کړم په درېیمه او څلورمه کومه ویډیو کې وو. تاسو کولی شئ یو ځل هغه وګورئ تر څو پورې تاسو د ویریفای انسټالیشن او کوم اړوند مسایل چې دي هغه هلته په هغو باندې پوه شئ تر څو پورې دلته یې وکاروی شئ. نو وګورئ موږ ته د ویریفای کومه صفحه چې ده هغه راخلاصه شوې ده. ویریفای کوم سیټینګونه چې دي هغه تر اوسه پاتې دي. نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې د ویریفای کوم سیټینګونه چې پاتې دي هغه موږ په راتلونکو جلسو کې هم په هغو باندې مفصلې خبرې وکړو تر څو پورې هغه رنګ تشخیصول موږ په کې زده کړو. وګورئ په دغه ډول سره موږ ته یو ډېر ښکلی لیاوټ راکړه، خو د دغو کوم رینډر کول چې دي هغه یو څه وخت نیسي. سمه ده. وګورئ رینډر کول اوس روان دي. نو که چېرته تاسو یو څه وخت د یو څه وخت لپاره په همدغه ډول باندې پرېږدئ نو ډېر ښکلی یو کومه ډیزاین چې دی یوه ښکلې ویو به واخلي. وګورئ نو موږ یو څه اندازه ورته منتظر کېږو تر څو پورې دا تصویر چې کوم دی هغه رینډر شي.